السلام علیکم ګرانو کتونکو د املا په حواله باندې چې زموږ د لیکچرو کومه سلسله روانه وه نو هماغه سلسله مخ په وړاندې بیایو. نن چې زه په کومو لفظونو باندې خبره کول غواړم په کومو حرفونو باندې نو هغه د پښتو مخصوص تورو کې 15 توري دي چې هغه دلته ما په بورډ لیکلي دي، تاسو ته به ښکاري: ځیمه، سیمه، ګې، خینه او نوړه. دا چې دي نو دا 15 حرفونه دي چې دا زموږ د پښتو خپل مخصوص حرفونه دي او مونږ چې دی نو دا استعمالو. اوس په دې کې دا څه حرفونه داسې دي چې زموږ په پېښوري لهجه کې یا یوسفزۍ لهجه ورته ووایي، په دې کې استعمالیږي، خو دا په قندهارۍ لهجه کې نه استعمالیږي. یعنی د کوهاټ ټنل نه دې غاړه لواري ټاپ پورې چې کومه علاقه ده نو په دې کې دا ټکي دا حروف په ادایګۍ کې په لیکلو کې هم استعمالیږي. او د کوهاټ نه هغاړه چې د څومره پښتنو لهجې دي، د مروتو لهجه، د بنوسو، د خټکو، د نورو قبایلو چې کومه لهجه ده په شمول د افغانستان ځینې علاقې او ورسره کوټه بلوچستان نه، هلته هم دا ټکي داسې نه استعمالیږي. خو د دې دا مطلب نه دی چې هر ځای نه استعمالیږي یا په هره موقع نه استعمالیږي، بلکې ډېر کیسز داسې وي چې په هغې کې د استعمالیږي. بیا دا حروف داسې هم دي چې د دې زموږ ځینې د پښتو ټکي دي چې هغه اردو ته کله مونږ اړو یا د هغې په شان د اردو ټکي وي نو دا د یو بل نیم البدل دي، سبسټیچیوټس دي. یعنی په اردو کې مونږ یو بل حرف استعمالو، په پښتو کې به چې کوم دی دا حرف استعمالیږي. لکه مثلا مونږ به راشو اول زیم ته، نو دا یو عمومي سوال خلک کوي چې د زیم او زی او زال او زواد او زوی دا کوم ځای کې استعمالیږي. نو دا زیم زموږ خپل ټکی دی، نو دا زموږ په خپلو حرفونو کې استعمالیږي. مثلا لکه ځان که نه، یا دغه شان زا که نه، یا رازا. نو په دې ټکو کې دا دغه چې دی دا حرف استعمالي. اوس که دا مونږ اردو ته واړو که نه، لکه د ځان ته په اردو کې څه وایي؟ جان. نو مطلب دا دی چې د دې جیم په اردو کې نیم البدل چې دی نو هغه جیم دی. ٹھیک شو جی؟ د ده په دی بیا په اردو کې جیم استعمالیږي. په قندهارۍ لهجه کې هم چرته جیم استعمالیږي د ده په ځای. لکه مونږ دلته کې د دې سیمې پښتانه وایي چې زار، لکه زار. نو هلته په قندهارۍ لهجه کې اکثر له جار ټکی استعمالیږي، جار. نو دا یو خو د نعم البدل او د لهجو چې کوم خبره ده نو هغه ځای استعمالیږي. بیا ځینې خلک داسې هم کوي چې په غلطۍ سره چېرته د زی په ځای زیم استعمالوي او د زیم په ځای زی استعمالوي. نو که کوم ټکې د دغه نه لکه مطلب دا دی د بلې ژبې نه مونږ ته راغلی وي نو هغه مونږ هغسې لیکو. لکه ځینې خلک ما ولیده چې هغې یو ټکي لیکي چې لکه سوځېدل، نو هغې دا داسې لیکي په زیم باندې. خو زما په خیال دا په زیم باندې غلط دی، ځکه چې سوز ټکی چې دی نو دا یو بنیادي ټکی په فارسۍ کې شته. نو بیا سوځېدل کې مونږ دا ټکی خو خپل کړی دی، خو هغه د زی چې کوم بنیادي استعمال دی نو هغه ته ویستل نه دي پکار. دغسې مونږ سره دلته بل ټکی دی سیم. نو دا سیم چې کله مونږ استعمالو نو د دې په ځای مونږ سره چې کوم نعم البدل راځي په قندهارۍ لهجه کې یا په اردو کې نو هغه چی ده، چی. نو دا که تاسو وګورئ مونږ وایو څادر، څادر، یا مونږ وایو څوکیدار، یا نور داسې ډېر ټکي مونږ وایو سپلی. اوس همدا ټکي چې کله اردو ته وړي نو بیا مونږ څادر ته چادر وایو، څوکیدار ته چوکیدار وایو او سپلی ته چپل وایو. نو څوک خلک ورته چپلې هم وایي، څوک سپلی وایي. دلته هم د چی استعمال کېږي. د دې دا مطلب نه دی چې بیخي په یوسفزۍ او پېښورۍ لهجه کې بیخي صرف د سیم استعمال کېږي، نه، د چی استعمال هم شته. بیا ځینې ټکي هغه مونږ که د بلې ژبې نه اخیستي دي هماغسې ساتو. لکه چوک، یعنی چوراها چې څلور لارې چې چېرته وي هغې ته مونږ چوک وایو، یا چوکه او چکه. نو دغه ټکي مونږ استعمالو، په هغې کې مونږ بیا سیم چې دی دا نه راولو. دغسې مونږ سره بل ټکی چې دی نو هغه ګې ده. اوس لکه مونږ استعمالو خوږ، نو دې کې مونږ ګې ټکی استعمالو.
یا ګلی په دې کې مونږ ګې استعمالو یا ګومنز ټیک دی جی نو څوک ورته منګز وایي څوک ورته دغه وایي ژمنز چې کوم د کندهارۍ لهجې ویونکي دي هغوی ورته ژمنز وایي دا ګې چې ده نو دا بیا په سبسټیټیوټ کې بدلیږي په ژې باندې ژې د دې نعم البدل دی په کندهارۍ لهجه کې هم اردو کې هم لکه مونږ ګلی وایو نو اردو والا ورته ژالاباري وایي هماغه د ژې او د ګې خپلو کې ټکي واوړي راواوړي یا مطلب مونږ خوږ وایو نو دغه چې دی مروت چې دي نو هغوی خوږ وایي خوږ که مونږ خوږ وایو نو د هغې هم دا سپیلنګ دی خو که مونږ دې نه خوږ جوړو نو په کار ده چې مونږ په دې باندې یو پېښ وکړو په دې ښې باندې چې هغې پته لګي مونږ ته چې دا خوږ دی که خوږ دی د متن نه خو پته لګي خو که د زیات دغه دپاره مونږ کوو نو په کار ده چې مونږ په دې باندې پېښ وکړو نو هغوی بیا خوږ وایي مروت او همدا واو چې دی بیا زمونږ بلوڅیان وروڼه چې کله وایي نو هغوی دا واو په یې باندې بدلوي هغوی خوږ ته چې دی نو پته نه لګي ښیږ به وایي او خوږ ته چې دی خوږ مروت وایي مونږ خوږ وایو هغوی خیږ وایي نو هغه واو په یې باندې خو هر کیس کې نه بدلېږي چېرته چېرته بدلېږي بهرحال هغه لهجوي خبرې دي زما وظیفه صرف د دې ټکو پېژندګلي درکول دي دغسې موږ سره د خین ټکی چې دی نو دی په کندهارۍ لهجه کې یا په اردو کې په شین باندې بدلېږي که نه او موږ دلته خین وایو لکه مطلب دا دی موږ یو ټکی وایو خاپیرک یو مارغه دی که نه د شپې اکثر له دغه خاپیرک نو هغوی ورته شاپیرک وایي د کلبوسیر چې کوم د ګوهر خان خټک مخطوط دی زبیر اسرت صاحب هغې ایډیټینګ هم کړی دی او پښتو د سیرت ډپارټمنټ پېښور یونیورسټۍ نه 4 کسانو په هغې باندې پي ایچ ډي هم کړې ده په 2009 1011 دغه زمانه کې نو هغې کې هم د خاپیرک ټکی شاپیرک ټکی لیکلی شوی چونکې ګوهر خان خټک د خوشحال بابا زوی دی نو د خپلې لهجې مطابق او دا فارسی کې هم دته شب پرک وایي شب پرک نو دا هغه مشترکه ټکي دي د پښتو د فارسی یا مونږ پښتو وایو که نه پښتو نو په اردو کې ورته هم پښتو وایي یا پښتو ورته وایي او زمونږ چې کوم دغه دي د کندهارۍ لهجې پښتانه وروڼه دي نو هغوی پښتو وایي پښتون پښتون مونږ پېښور وایو هغوی پېښور وایي اردو کې بیا پېښور ویلی کېږي نو دا شین او خین چې دی دا هم په خپلو کې سبسټیټیوټ دي نعم البدل دي د یو بل په لهجوي حساب سره خو چې دا وضاحت زه بیا وکړم چې په هر ځای کې نه دي ځکه چې د خټکو په لهجه کې هم چېرته چېرته د ځیم استعمال وي چېرته چېرته به د سیم استعمال هم وي ممکنه ده خو به کتل غواړي یا مطلب دا وخت زما په نظر لاندې نه دي د دې نه سیوا دا بل ټکی چې دی دا موږ سره نوړ دی ما ویلي چې د نون او د ړې د اشتراک نه دا ټکی جوړیږي او دا په هندی کې او په پنجابي ټکي کې هم شته دا د باړهګلی په املا کې زموږ یو ټکی دی چې بایزید انصاري په خپلو لیکنو کې پخوا استعمال کړی دی او اوس مونږ د حروف تهجي ته راوستی دی مونږ رڼا داسې لیکو چې چېرته نیزل ساونډ وي لږ غوندې پوزې ته ځي اواز او هغې کې مونږ دا ټکی استعمالو رڼا یا رڼې اوبه یا مونږ وایو کوڼه دا سړی چې دی کوڼ دی په غوږونو باندې مطلب معذوره دی په دغه حواله نو دا ټکی چې کوم دی مونږ استعمالوم په دې ځایونو کې د دې څه ټکو خو دا څه ده چې دا د یو دا څه حرفونه د یو ټکي په منځ کې هم استعمالیدی شي ابتدا کې هم او انتها کې هم خو د نوړو چې دی نو دی یا خو په منځ کې استعمالیږي یا په اخر کې استعمالیږي په سر کې د دې استعمال نه وي نو ګرانو کتونکو دغه د ځینې حروفو چې د پښتو خپل حروف دي د هغې په حواله خبره وه بله ویډیو کې به انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بیایو ځان ډېر خیال ساتئ د الله